دا په مزار شریف ښار کې د چپنو بازار دی چې هر کال د سړو موسم پر رسیدو سره لا غوړېږي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې دغه بازار ته د چپنو د پیرلو لپاره راغلي د چپنې ښه جوړښت او مناسبه بیه له لرغونې زمانې څخه تر اوسه پورې د هیوادوالو په منځ کې د دغه صنعت د ژوندي پاتې کېدو لامل ګڼي. چیزایی که در وطن ساخته شده نمی چپن است، پوستین است، همین خوب نگاه میکنه گرم است. ما از این استفاده کرده میریم واسایش تامین است ما مردم. آمدیم که یک چپن بخریم. دیگه چیزایی که خارج میان اینا بی‌کیفیت هستن. از خود ما که وطن خود ما جور میشه اینا کیفیتش بالا هستن. اینا خیلی خوب است، ما خوش هستیم ان شاء الله. په ورته وخت کې د لاسي صنایعو یو شمېر پلورونکي وایي چې د سړو موسم په رارسېدو سره د چپنې د خرڅلاو بازار ډیر ښه شوی دی او په دې وروستیو کلونو کې د سپین ږیرو ترڅنګ د ځوانانو لیوالتیا هم دغه پوښاک ته ډیره شوې ده. ولی برای فعلا که هست جوانا تو علاقه دارن که بپوشن چپن، بخصوص همین چپنایی که از ساخت خودی وطن است و از همین پخته خودی وطنی که کار که میشه، از همین پخته طبیعی وطنی که کار که میشه ایران نسبتا خوبتر است بازارش. اینجا تقریبا ما 50 نوع چپن زیافتر داریم. بالاتر و خوبترش همه مالای وطنی خودی ماست. قاقمه هزارگی میگن، برگ میگن، او است و دیگه نه چای وطنی است که ترباف است، در مارمول جور میشه. یا قیمتش بالاتر است از جنس های خارجی کده. بلخوا د بلخ د چپنو پلورونکو اتحادیه مسؤل د هیواد له مسؤلینو او سوداګرو څخه وغوښتل چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره دې لا زیات کار وکړي. امیدوار هستیم از حکومت که انشالله خدا بکنه که کوشش کنه که تولید و صنعت وطن افزایش بده که من بعد مردم همه دست به کار شون و ما احتیاج به آمدن مال خارجی و چینایی و امثالش نداشته باشیم. که څه هم په هیواد کې د چپن ګنډلو د دود نیټه نه ده معلومه، خو ویل کیږي چې دغه لاسي صنایع په افغانستان کې له زرو کلونو ډیر تاریخ لري او اوس د هیواد په بازارونو کې یوه چپن له 1500 افغانیو څخه تر 4000 افغانیو پورې پلورل کیږي.